نو د مور او پلان قدر پکار. تاسو د مور او پلان قدر کوي کنه خلک. اکثر طالبان او قاریان د مور او پلان دومره خیال نه ساتي. په د شپېتو شي نه بیا د وشتو شي. او څوک وایي چې د شپېتو شي نو عقل په وتو شي. دا څنګه د ګوره خام مور او پلان دا یو نعمت کبرا. مشران وایي انسان ته په ټوله زندګۍ کې درې سيزونه یو ځل ملاويږي. بیا نه ملاوي که کروڑونو روپۍ هم خرج کړي. یو تزوانی وای ښا دا په ټوله زندګۍ کې یو ځل ملاوي. دویم تخایس وای ښا او دریم تمور او پلار وای دا بیا نه ملاويږي. یې کنه نو مور او پلار قدر ډیر ضروری دی. مور سره گزاره کیږي مشفق او مهربان. خو پلار دا ګورې ځان ساتي. دا ګوره 11,000 لینډ دی بجلی لینډ هم لیدلی دا ډارک بیجی راغلی ده. که پلار دی ازار که د تی بچیه د بدې ورځې خاوند شي بېغمه شه بیا کوله ګډان حلال کې بیا کار نه کوي. پلار چې زوی ته خیرا کوي قلبان او مور چې زوی ته خیرا کوي لسانان کہ فرق دے گورے ہاں. بلکہ مادام لیدی لیدی چھ مور بچی تا خیراو کی کنا نو اللہ ملیکو تاوی ملی کئی ندی مین و شفقت سیوا دے دا رست پیخ پیمانا کی گی. نو خوچ رست پیخ پیمانا نشوا نو داغینا پسی چی بیدی کی خواہ پامری دل کنا. نو طالبان و مولیان و قاریان صاحبان عوام خو پریدا نو دی دمرا خلقم پکشتے او خیال ساتل پکار دی. خان مور او پلار قدر کې کنه کې مور او پلارم چې بوډاګان شنو جامع ول خپلې استاخذ ولوین جنا تا مقامه تراوالی راکا کاکا جی جامع او بیا ته چلا ځان سره بغي ګرا بغي نه پلار دلته خیال دې کړه. هغه خلق مالی دلی دي چې چا د مور او پلار قدر کړی دی او خدای پاک کو مرتبه ورکړ. ډېر لوی خبره د مور او پلار احترام او قدر نعمت کبرا ده. سه علم بدر ملاویږي با برکت با فیضا اور دنیا کے ٹوپئی پخ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچی دا اللہ دربار تروان شکن دا غمور مبارک و بوڑائی ناغیب سر سر تو کرب استا دربار خوڑیر دا ادب دے اور زمان دا عزوی موسیٰ علیہ السلام چے دے دے خود طبیعت نتیز دے نو یا اللہ زمان بچی دی خبرو تمگورا زمان دی سپین سر خاطر روکا ما ته وویل چې مور وفات شونه الله ورته فرمایل کلمه اوس په ادب راځي. مکه ما ستا خبرو ته نه کته ما ستا د مور اسپین سر تک. موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته سوال وکړ ما سره به څو جنت کې گاونډي کې. الله ورته فرمایل ستا په جنت کې یو قصاب گاونډي دی. نو موسی علیہ السلام ته الله فرمایل قصاب هغه جبر یې قصاب کې څه کمال دی. نو ورغه نو سار نو سره نه ته هغه وخه خرڅي خو چې کوم دی کې خیسته تی کرا چې پستا زبردستا نو چاړه وسره د تراکټ کیا کوي کی ما خامش دا قصاب موسی علیہ السلام ته وی ملما پیجنی کوی نه وی تسنگ سار نما سرنات ویزستا ملمیم سیو شپا بتا سرکو. موسیٰ علیہ السلام وہ چیز اس معلوماتو کم دکی کم نیک عمل دے وی ٹھیک تا نظام سرکو تے کیا وہ خراوا غصتا لگا لگا نا شرکولا نکور تا یاوڑا نو اگر پا حق رو پا خپل مور بڑای موری وا
ناغیل بے خلقی ورکول لگا یو نوڑای اچھے مڑشوا اگا بوڑای آواز کئی بچیا اللہ پاک دی موسیٰ علیہ السلام سر یوزی جنت دل درکی اللہ دے پا جنت کی دا موسیٰ علیہ السلام گاونڈی کا موسیٰ علیہ السلام دا خبری موسیٰ علیہ السلام ورتے بڑے اللہ ستا دعا قبول کرو ماتا زم موسیٰ علیہ السلام اللہ راتوی دا بستا گاونڈی نو اللہ ستا دعا قبول کر نو مور و پلار دمرا کمان لے پکی خان دیگی کن او دے چی وعدو کی نو درسو تپوز کی مور و پلار چا سر دیوی ما سر دی چا سر دی مور و پلار ما سر دی او سا پوری تازه چی دی پروگرام تا پاکاو او خوراکون او پای نو تور سروی او جو 2 روپے گٹی نو تا سر دی دا سے مو آیا زمور او پلار سر سنگ بولائی زمور او پلار سر دا سے وایا دسے بنوے چی مور او پلار ما سر دی یر مور ما سر دا الحمدللہ دا مور خدمتونا کو ما ضرورشا تو خدمتونا بیوکی کم خدمت چستا کرے دے او کما دا سے مو آیا چی مور او پلار ما سر دی خان دسوی زمور او پلار دا سے دکنا زمور او پلار سر اللہ دے زمونگا استاسو دا مور او پلار قدر نسی لوی نعمت کبرا دے گورے نو کدا چا جوندی نو قدر کوي او کدا چا مړی نو قبر لول راځي دعاګان استغفار اگر دعا کوي بچی الله دی ګل ګلزار خوشاله بغرض او مزي بکه او چې مو خپل د خپاین باندې اگردا سر او تندې بری دعا نه لګي او منډه به روپۍ ور سره او بچونم خیر نشکول چاہتا چه مور اپلا خیران کرده دنو آغا خور نظر پیدا کر منگا او تاسو مسئلی اولو دسته نا چه مسئلی را طول خلق پیگی و عمل تا ضرورت تے ورے خوانا ستا ضرورت عمل تا ضرورت زمانگی او ملگر داغا دا ماما زامن دیو زامن مدرسین دی ویلے کتابونا درس کرے امور وہی زبردست کوتک زمونږ یو ملګری دی نو هغه مور والا په دغه باندې کوتک باندې نو خدای ولا ماته د هغې نه زخم جوړ شو نو کینسر ورته ولاړ نو مور یې مړه شوه وایي بچیه د بده ورځې خاوند شي تا زه وویلم احتیاط کوئ ښه